کله کله یو سفر یوازې د یو ځای تر لیدو پورې نه وي. ځینې سفرونه د ماشومانو په معصومه مسکا شروع کیږي، د ملګرو په خندا رنګ اخلي، د غرونو او سیندونو ښکلا زړه تسکینوي، او ناڅاپه د یوه داسې یاد مخې ته ودروي چې انسان څو شیبې غلی شي. د اورکزو دا سفر هم زما لپاره همداسې یو سفر و. راځئ له لومړۍ شیبې تر وروستۍ منزل پورې دا سفر یوځای وکړو. نن سهار د خپل کلي نه د اورکزو د سفر په نیت راووتلم. له ملګرو سره مو له څو ورځو راهیسې پلان جوړ کړی و او نن یې د عملي کېدو ورځ وه. لا مې د موټر سایکل چابي راواغسته چې زما وړې لوڼه زرلښت او هیله په خپلو وړو قدمونو رابسې راغلې. هر ځل چې زه یا وصال د موټر سایکل خواته لاړ شو، دوی هم په خوښۍ راپسې راشي او په معصومه لهجه ووایي جی مونږ هم در سره ځو. د دوی دا خبرې تل زما په زړه کې خوږ احساس راژوندی کړي. لږه شیبه مې دواړه په موټر سایکل کېنولې، د درګۍ بازار ته مو له ځان سره بوتلې او بیا مې وصال خان ته وویل دوی ته خواږه واخله او په خیر یې کور ته ورسوه. زه بیا د خپل سفر په لور روان شوم. د پلین کوچ په انتظار ولاړم. لږه شیبه وروسته ګاډی راغې، هغې ته وختلم او خپل سفر مې شروع کړ. نن د ګلو ورځ وه او د شیرګل میلې د وجې په لاره ډېره ګڼه ګوڼه وه. ګاډی ورو ورو روان و. همهغه وخت د یو پلورونکي غږ مې واورېد، ماما قدم را واخله، بټوه را واخله، کیر په 10 روپۍ پلیټ دی، ځان له هم واخله او خورت له هم واخله. د لارې دا ډول غږونه او منظرې د سفر خپلې ځانګړې خاطرې وي. کله چې د جلالان را واوړېدو، د گنجۍ روغتون مخې ته پلین کوچ ودرېدو، سترګې مې همهغه ودانۍ ته ودرېدې. په همهغه شیبه مې د خپلې مور وروستۍ ورځې سترګو ته ودرېدې. هغه ورځ چې مور ته مې د زړه دوره راغله. په امبولانس کې مې همدې روغتون ته راوستله. په وارخطایۍ مې ډاکټر ته وویل ډاکټر صاحب مور مې ډېره ناروغه ده. ډاکټر بې له ځنډه راپاڅېد، له ما سره امبولانس ته راغی، معاینه یې وکړه، بیا یې په ډېر دروند غږ وویل په دې کې به د الله رضا وه. همهغه یوه جمله چې زموږ نړۍ یې بدله کړه. زما کشر ورور مې او ترور مې ټول په ژړا شو. ځینې ځایونه انسان هیڅکله نه هېروي، ځکه هلته د ژوند تر ټولو درنې خاطرې پاتې وي. همداسې په سوچونو کې ډوب وم چې د کلنډر غږ راغی، وروره راکوز شه، بل پلین کوچ ته واوړه، لکه څوک چې له یوه ژور فکره راویښ کړي. زه له نورو سورلو سره بل ګاډي ته وختم او سفر مې بیا شروع کړ. مردان ته ورسېدو. هلته مې ګران ملګری جاوید شاه درمان زما په انتظار و. هغه خپل موټر د اوږده سفر لپاره پاکوو او چمتو کوو. د لږې دمې وروسته ما او درمان بسم الله وکړه او له مردانه د ناګومان په لور روان شو. زموږ په زړونو کې یوازې یو احساس و، سفر تازه شروع شوی و، خو داسې معلومېدو چې دا به د ژوند له هغو سفرونو څخه وي چې کلونه وروسته به هم په مینه یادېږي. له مردان نه چې راواوړېدو، زموږ سفر یو نوی رنګ واخیست. په موټر کې خندا او خوږې خبرې د راتلونکي سفر شوق داسې احساس راکوو لکه هر کیلومتر چې یوه نوې خاطره زیږوي. جاوید شاه درمان هم راسره و. د سفر خبرې، د شاعرۍ یادونه او د لارې قصې مو کولې او همداسې په خبرو کې ناګومان ته ورسېدو. هلته مو بیا د لوبیا خوړلو نیت وکړ. موږ لا د یو هوټل مخې ته ولاړو چې یو ځوان په مسکا راته راغی. هغه وویل زما نوم عمیر دی، دلته زما دکان دی او هلته د ناستې مناسب ځای شته، راشئ زما دکان ته، زه به ستاسو میلمستیا وکړم. د پښتنو همدا میلمه پالنه انسان ته دا احساس ورکوي چې پردي هم خپل وي. موږ د عمیر دکان ته لاړو. تودې لوبیا، تازه ډوډۍ او د ملګرو خندا. کله کله د خوړلو خوند یوازې په خوراک کې نه وي، بلکې په هغه خلکو کې وي چې ورسره ناست دي. موږ لا په ډوډۍ بوخت وو چې ګران ملګري غزل مومن او انور خیال بنيري هم راورسېدل. هغوی له شبقدر ډیرې نه د ملګرتیا لپاره راغلي وو. د سفر قافله نوره هم ښکلې شوه. لږ وړاندې مو فاروق فطرت هم په لاره کې ولید. هغه مو هم له ځان سره په موټر کې کېنوو او داسې احساس کېده چې دا یوازې سفر نه دی، دا د یارانو کاروان دی. له ناګومان راواوړېدو. د باړې په لور چې روانو، د لارې دواړو غاړو ته دنګ غرونه ولاړو. سپینې وریځې ورو د غرونو په اوږو ګرځېدې. یخه هوا د موټر په شیشو دننه راتلله. هره شیبه داسې وه لکه طبیعت چې راته په مسکا هرکلی وایي. کله کله به مونږ غلی شو، نه ځکه چې خبرې نه وې، بلکې ځکه چې د طبیعت ښکلا خپله خبرې کولې. په لویه لاره په حاجي آباد کې لږ تم شو. د ماسپښین مونځ مو ادا کړو. له مانځه وروسته یو ملګري وویل راځئ لږې تودې پکوړې هم وخورو. همهغه وو، تودې پکوړې راغلې. له یخې هوا سره یې داسې خوند کوو چې تر اوسه یې خوند را سره دی. بیا مو سفر شروع کړو. په لاره مو څو سپینګري ولیدل، د سړک په غاړه ناستو، خپل منځ کې خبرې کولې، مسکا یې په شونډو وه او وخت یې په آرام تېرېده. ما له ځان سره وویل ښایي د ژوند اصلي خوند همدا وي، نه بیړه، نه شور، یوازې سکون، مینه او د خپلو خلکو ملګرتیا. مازدیګر ورو رانږدې کېده. د لمر زرینې وړانګې د غرونو په څوکو خورې وې. موږ هم د خپل منزل په لور روان وو. زړه کې مو ویل چې نن شپه به د اورکزو په غېږ کې تېروو. د مازدیګر وروستۍ وړانګې د غرونو تر شا پټېدې او موږ زیړې ګودر ته ورسېدو. یخه هوا وه، د خړو اوبه په خپل مست شور روانې وې او د غرونو چوپتیا داسې احساس راکوو لکه طبیعت چې خپله په ذکر بوخت وي. لږه ډوډۍ مو وخوړه
وړه د مازدیګر مونځ مو ادا کو بیا د خوړ په غاړه کېناستو. د چای پیالې مې په لاس کې وه خو سترګې مې د خوړ روانو اوبو ته نیولې وې. د اوبو شور، د مارغانو غږونه او د ملګرو مسکا، دا هغه شیبې وې چې انسان پکې د دنیا ټولې ستړیا هېروي. موږ د خوړ په غاړه ورو ورو قدمونه وهل، نه کومه ویړه وه نه کوم شور، یوازې موږ وو، طبیعت وو او هغه سکون چې په ښارونو کې انسان کلونه لټوي. ورو ورو شپه خپرېده، د ماخوستن مونځ مو ادا کو، د هوټل په انګړ کې مو کټونه وغورځول. نه پنکه وه خو د غرونو یخه هوا دومره خوږه وه چې تر هرې اسانتیا یې خوند زیات و. تر ناوخته مو د ژوند شاعرۍ، ملګرتیا او د راتلونکي سفرونو خبرې کولې. کله چې اسمان ته مې وکتل، ستوري داسې ځلېدل لکه د هر ستوري تر شا یوه خاطره پټه وي. همهغسې د خبرو په منځ کې خوب راباندې غالب شو. سحر وختي د مارغانو په خوږو اوازونو سترګې راویښې شوې. یخه هوا، د غرونو تازه بوی او د نوي سحر رڼا انسان ته داسې احساس ورکوي لکه ژوند چې له سره شروع شوی وي. بیا مو په هوټل کې ناشته وکړه او د ناشتې نه پس مو د ملګرو نه اجازه واخیسته. غوښتل مو له هم هغې لارې بیرته لاړو شو چې په کومې راغلي وو، خو خبر شو چې لاره بنده ده، نو بله لار مو ونیوله. دا هم د سفر ښکلا ده، کله کله هغه لار چې ته یې خوښوې بنده شي، خو الله تعالی تاله بلې داسې لارې بوځي چې ښایي تر هغې هم ښکلې وي. د لوړو غرونو ترمنځ روان وو، هر تاو، هر څوک او هره منظره مې د کیمرې په سترګه محفوظ کوله. کله چې د ولې د خوړ غاړې ته ورسېدو، هلته مو د ګران ملګري غزل مومند سره د وصال مازدیګره خپرونه هم ریکارډ کړه. د روانو اوبو غږ، د غرونو سکون او د شاعر خبرې، داسې احساس یې راکوو لکه شعر په خپله د طبیعت له غېږې راولاړ شوي وي. کله چې مو خپرونه ریکارډ کړه، بیا مو د خپل کور په لور سفر شروع کړو. پېښور، بیا ناګومان او د ګران ملګري حمید خان مومند د ماربلو کارخانې ته ورسېدو. لږه دمه مو وکړه. د ملګرتیا سفرونه همداسې وي، یو ملګری دلته پاتې شي، بل خپل کلي ته روان شي او ته به بیا د خپل کور په لور حرکت وکړې. انور خیال هم دلته پاتې شو، غزل مومند خپل کلي ته لاړ، موږ هم ورو ورو د خپل کلي په لور روان شو. د موټر له شیشې مې وروستی ځل غرونو ته وکتل. له ځان سره مې ورو وویل، سفرونه پای ته رسي خو خاطرې د انسان ملګري پاتې کېږي، او همدا خاطرې دي چې ژوند ښکلي کوي. د لارې هر غر، هر دره، د ملګرو هره خندا او د اورګزو هره ښکلې شیبه مې په ذهن کې یو ځل بیا ژوندی شوه. لږه شیبه وروسته د خپل کلي نښې را څرګندې شولې. زړه مې له شکره ډک شو. هر سفر که هر څومره ښکلي وي، د خپل کور د لارې سکون یې بیا هم بل شان وي. الحمدلله یو بل ښکلی سفر هم په خیر پای ته ورسېده او د زړه له ډېرو خوږو خاطرو سره خپل کور ته راورسېدو. د ژوند تر ټولو ښکلې شتمني نه پیسې دي او نه لوړې ودانې، بلکې هغه خلک دي چې په سفر کې دي ترڅنګ وي، هغه لارې دي چې یو ځل دې په قدم ایښي وي، او هغه خاطرې دي چې تر ډېره وخته دې په زړه کې ژوندی پاتې شي. ژوند رښتیا هم یو سفر دی. که ښه ملګري در سره وي، هره لاره لنډې شي، که مینه در سره وي، هر منزل ښکلي شي، او که ښکلې خاطرې در سره پاتې شي، نو انسان هیڅکله یوازې نه وي. که تاسو هم زموږ د اورګزو دا سفر خوښ کړی وي، ویډیو لایک کړئ، خپل نظر را سره په کمنټ کې شریک کړئ، او کله مو زموږ چینل نه وي خوښ کړی، په خپله هم خوښ کړئ او له ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بل سفره پورې د لوی الله پامان.